جوړ په خیر. نن سه شنبه 9 د جولای 9 ده. د کابل تر مځکې لاندې اوبو زیرمو په اړه د څېړنو شمیرې هیښوونکي دي چې وایي کچه یې تیره 11 لسیزه تر 13 مترو لا نوره ټیټه شوې ده. د مرسي کور په نامه یوې نړیوالې دولتي ټولنې چې بشري مرستو کې کار کوي یو ریپورت کې ویلي د کابل تر مځکې لاندې اوبه د هغې کچې پرتله په هیښوونکي ډول د کال 4 میلیون مکعب متره ډېرې راایستل کیږي چې په طبیعي ډول بیا سمبالیږي یا برابریږي. د ملګرو ملتونو ماشومانو اداره یونیسف هم وایي که د چارې راکتلو عمل ونشي د چټکې ښاري کېدا او چاپیریالي بدلون له امله به د 2013 کال په رسېدو یا راتلونکو 5 کلونو کې کابل کې تر مځکې لاندې هیڅ اوبه هم نه وي. د یونیسف وړاندوینه کې دې ته هم اشاره شوې چې د کابل نږدې نیم څاګان چې د دغه ښار اوسیدونکو لپاره د څښاک اوبه لومړنۍ یا اوبو لومړنۍ سرچینه جوړوي له وړاندې وچ شوي دي. د کابل وګړو شمیر 2000 لومړي کال کې له 1 میلیون کم و چې څه د پاسه 20 کلونو کې اوس شاوخوا 6 میلیونو ته رسېدلی دی. محجوبې نوروزي کابل کې د اوبو کړکېچ په اړه دا ریپورت چمتو کړی. له اوږده انتظار وروسته ایله همدا څو بوشکې له اوبو ډکې کړي دي. دا اوبه د 6 کسیزې کورنۍ لپاره چې د کابل لویدیځ کې اوسیږي یوازې د نن ورځې لپاره بسنه کوي. 14 کلن مهدي هر ورځ د اوبو راوړلو لپاره اوږد مزل کوي. د کار یې درس استادا میگه چرا نه وقت میگفتم بیشتر میرم او ښوونځي ته تګ کې ورته ستونزې پیدا کړې دي. اوبه باید په پیسو واخلي کنه څوک ورسره د اوبو مرسته نه کوي. ما ته وایي هلکه ولاړ شه موږ خپله اوبه نه لرو که څه هم په ټانکر یا څاه کې اوبه لرې نه یې راکوي. وایي که تا ته درکړو نو زموږ خپلې اوبه به خلاصې سي. خو د اوبو کړکېچ یوازې د دوی ورځنی ژوند نه دی ګډوډ کړی. د مهدي مور ان کله کله د اوداسه لپاره هم اوبه نشي موندلی. بعضې وخته به د ور خداوند شاهده ځینې وختونه خدای شاهد دی ما دیوال ته تیمم کړی او لمونځ مې کړی. د سهار چای لپاره مو اوبه نه لرلې چې چای تیار کړو. خپلو اولادونو ته مې وویل تاسې یوه ګوله ډوډۍ وخورئ زه د پلاني کور ته ځم یوه بوشکه اوبه راوړم. خلک په ساعتونو اوبو ته کتار ولاړ وي بله چاره یې نشته. کابل ښار کې اوبو ته نه لاسرسی د خلکو د هرې ورځې سرخوږی ګرځېدلی. زوړ او ځوان نارینه او ښځې د څو لیتره اوبو لپاره هره ورځ اوږده کتارونو کې درېږي. ما دلته له یو ماشوم سره خبرې کولې. ویل یې د سهار له 5 بجو د غرمې تر 12 بجو پورې په تمه وو چې څو بوشکې اوبه کور ته یوسي. د دیوان بیګي سیمې مشران وایي ډېرې کورنۍ د اوبو کمښت له امله اړې شوي سیمه پرېږدي. 211 متره در چایامیک تا آخر پورې رسېدلی دی اما متاسفانه اوبه یې کمې دي. زموږ ولس څلور نیم زره کوره دی چې د اوبو سره ډېر هغه لرو ستونزې لرو. نو داسې یو خاص 300 کورو ته که دا اوبه ورکړو نور هغه هم ټول د اوبو نه محروم دی ولس. نړیوالې مرستندویه ادارې وایي ځینې کورنۍ تر 10 سلنه پورې خپل عواید د اوبو پر اخیستلو لګوي او له 2/3 برخه یې د اوبو له امله پوروړي دي. د کابل یوه بله څنډه کې څاګانې وچې شوي دي. خلک مجبوره دي هره میاشت زرګونه افغانۍ د پاکو اوبو پر اخیستلو ولګوي. وضعیت دومره خراب دی چې ځینې وخت وایو کاشکې غوړي نه وای خو اوبه وای. بې ډوډۍ ژوند تیریږي خو بې اوبو نه تیریږي. ګرمي زیاته سوي اوبه نسته. یوازې له اوبو بې برخې نه دي پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. مرسي کور خیریه مؤسسې راپور ورکړی چې د کابل ډېرې ځمکې لاندې اوبه ککړې او ناپاکې دي. موږ پوهیږو چې له 80 سلنه ډېرې اوبه ککړې دي او د خلکو د ناروغېدو لامل کیږي. ډېر هغه کسان چې غواړي پاکې اوبه ولري باید ویې پیري یو لګښت چې ډېری افغانان یې نشي پوره کولی. مرسي کور همداراز خبرداری ورکړی که اقدام ونه شي د اوبو سیستم پر ځېدا به د انساني ناورین لامل شي. یوه حل لاره د پنجشیر سیند د اوبو لیږد پروژه ده چې کولی شي تر 200 میلیونو کسانو ته د څښلو اوبه برابرې کړي او پر څاګانو تکیه راکمه کړي. د جهان له طریق نه که هغه بانک جهاني دی که سازمان ملل دی که نور مؤسسات دی په دغه کې تعاون او مرسته وکړي چې د هغه پنجشیر اوبو کابل ته انتقال سي او د خلکو ستونزې ورباندې ان شاء الله تر ډېره حده پورې حل کېدونکې دي. د طالبانو حکومت وایي د دې 170 میلیون ډالري پروژې د مالي ملاتړ لپاره د پانګوالو په لټه کې دی. خو کارپوهان خبرداری ورکوي ناورین به بودیجې ته په تمه نشي. که سملاسي اقدام ونشي نو ډیره به ناوخته شي.
د محجوبې نوروزي ریپورټ و چاپیریال بدلون کابل کې د اوبو کمیدو ستونزه لا زیاته کړې او د کړکېچ چې لا پسې ناوړه کړی دی. د نړۍ نیم وګړي داسې هیوادونو کې ژوند کوي چې هر کال د اوبو لوړې کچې ستونزمنو حالتونو سره مخامخ وي، داسې حال کې چې چاپیریالي بدلون د وچکالۍ په څیر حالتونه لا اوږدوي او په وار یې پیښوي. پوښتنه اوس دا ده چې هیوادونه خپل وګړو لپاره څه کولی شي چې د اوبو نلونه یې وچ نه شي. د ریپورټ کې ورته کتنه شوې. رواني تازه اوبه له شتون پرته یې فصلونه له منځه ځي، ناروغۍ خپرېږي او د ولسونو ژوند له ګواښ سره مخامخېږي. تازه اوبه د ځمکې د ټولو اوبو یوازې 3% برخه جوړوي. زموږ تر ټولو ډیره ارزښتناکه سرچینه ده او د نړۍ په خورا ډیرو برخو کې بیا دا اوبه د ټولو لپاره بسنه هم نه کوي. 25 هیوادونه چې د نړۍ 4مه برخه وګړي پکې میشت دي، هر کال د اوبو د سخت کمښت له فشار سره مخامخېږي. معنا دوی د کال په ترڅ کې د تازه اوبو خپلې ټولې سرچینې کاروي. لبنان هم له دغو هیوادونو یو دی. دغه فارم د دې هیواد د اوبو تر ټولو لوی زیرمتون لیتانی سیند پر څنډو پروت دی. کله مې هم د سکال په څیر دومره سخته وچکالي او د باران کمښت نه لیدلی. دلته به 80 سانتي متره ان تر 1 متره پورې واوره وریده. لاس کاله شوي چې واوره مو نه ده لیدلې. د قره اونډن اوبه په تاریخ کې تر ټولو ټیټې کچې ته لوېدلي. کارپوهانې لامل په دغه هیواد کې د ریکارډ کچې سخته وچکالي ګڼي. په لبنان کې شاوخوا 4,000 چینې شته چې 300 هغه ټول کال بهیږي. له دوی نږدې 90% بیخي وچې شوي دي. موږ د اوبو له سختې او جدي ستونزې سره مخامخ یو. د لبنان لر او بر د اوبو پر سرچینو فشار بیخي ډیر زیات دی. د اقلیمي بدلون اغیزې د اوبو د عرضې او تقاضا ترمنځ واټن بیخي ډیر پراخوي او وچکالي لا زیاتوي. شمالي افریقا، جنوبي اروپا، منځنی ختیځ او سویل ختیځه آسیا پرلپسې د اوبو د امنیت له ستونزو سره مخېږي. ایران بیا له 15 کلنې وچکالۍ وروسته د اوبو له ملي کړکېچ سره مخامخ دی. پلازمینه تهران کې د اوبو زیرمتونونه په دې پیړۍ کې تر ټولو ټیټې کچې ته ښکته سوي. له کبله یې د اوبو او برېښنا د سپمولو لپاره د عمومي رخصتیو په څیر بیړني ګامونه پورته کیږي. هغه هیوادونه چې تازه اوبو ته یې لاسرسی محدود دی، اوس یې د سمندري اوبو د بېمالګې کولو په څیر نورو لارو چارو ته مخه کړې ده. دوی د سمندر له اوبو مالګه او نور منرالونه تصفیه کوي. د دغې چارې نږدې نیمایي برخه خلیج هیوادونو کې ترسره کیږي. عراقي حکومت تمه لري چې په بصره کې به تر 2024 کال پورې د دغې پروژې له بشپړېدو سره دوی هر ورځ د څښاک نږدې 1 میلیون لیټره اوبه برابري کړي. عین حال کې بیا په لیبیا کې دې ته ورته نوې پیل شوي پروژې هڅه کوي اوبه داسې وکاروي چې چاپیریال ته خوندي وي. دلته د کبانو له فارمونو پاتې شوني مواد د سبو په کرکیله کې کارول کیږي. دا پروسه اوبه تصفیه کوي او پر ځان بسیا سیستم جوړوي. په نړۍ کې نږدې 80% تازه اوبه په کرنه لګیږي. موږ دا سرچینې نه ضایع کوو. عین حال کې د کرنې دا ځمکې هم نه زیانمنېږي او کلونو په پرلپسې ډول او له زیان پرته کارولای شو. خو د هوا ککړوالی، د ځمکې لاندې اوبو کمښت او سخت موسمي بدلونونه ځینې هغه ستونزې دي چې د اوبو له کمښت سره مخامخ هیوادونه ورسره ښکېل دي. دا ډول پروژې ښیي چې د دې ستونزې حلولو لپاره عملي ګامونه اخیستل کېدای شي. خو دا کړکېچ دومره پراخ دی چې هیڅ هیواد او حل لاره یې په یوازې سر نسي حلولی.